تازه خبر د نیمروز ولایت د چخانسور ولسوالۍ 215 اتل قلی اردو د قومندان جنرال سمیع سادات په مشرۍ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د اتل قلی اردو وایي چې په عملیاتو کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. بلخوا احمد شاه ساحل لیکي بی بی سی غلې ده، ورکه ده او پټه ده، ځکه افغان ځواکونو له طالب ډلې د نیمروز چخانسور ولسوالۍ نیولې ده، هلته یې بیرغ بیرته پورته کړی دی. موږ پر دې خبره چې حالات کاملا زموږ د ګټې پر لور بدلیږي نه یو پښیمانه، بیا هم وایي چې ښې ورځې را روانې دي. اسلام آباد بدماشي کول او کوي. د طالبانو په وروستیو وحشي بریدونو یې ولسمشر ډاراوه، غوښتل هغه پاکستان ته ورسي او زارۍ ورته وکړي چې باجوه صاحب سمه ده خو ملیشه دي در وګرځوه، دوی دې حالت ته نهایي انتظار او دي. خو مدبر غني تر دې حده بیدار او پر خپل دریځ ټینګار ولاړ دی چې له امله یې نن شاه محمود قریشي په ډېرې عاجزۍ وویل آن په غیر مستقیم ډول له ولسمشر هیله وکړه چې په ازبکستان کې د عمران خان سره وګوري. دا په یاد وساتئ چې پاکستان فعلا تر نهایت اقتصادي او سیاسي فشارونو لاندې دی. نهایت وځپل شو او لا هم ځپل کیږي. مخکې امریکا لرله خو اوس هغوی هم بیخي نادیده نیولی. جو بایډن زوړ سو، د ټولې نړۍ سره یې لیدې کاته وشول، خو تر اوسه یې د پاکستان له صدر اعظم یا پوځ مشر سره تش ټلیفوني اړیکه هم ونه نیوله. اصلا کې پلان بیخي بیل و، تقریبا ښه و، خو دا چې اسلام آباد د کابل له خوړلو نه تېرېده نو اوس مجبوره دی چې روان وضعیت قیمت به پرې کوي. ولسمشر اوس هم پر خپل دریځ ولاړ دی. همدا چې د پامیر د لمنو په اړه خپله محاسبه بدله کړي غلطه ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو در پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.